ازدیار په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان الوتکې طالبان نشي ترلاسه کولی. دا چې ولې پوره جزیات په سولا ټي وي کې راسره وګورئ. د افغانستان د مشرانو جرګې پخوانی مرستیال محمد عالم ازدیار په تازه مرکه کې د افغانستان پر وضعیت او د طالبانو پر حکومت غږېدلی. هغه په ازبکستان او تاجکستان کې د افغانستان د هغه الوتکو په هکله چې د جمهوري حکومت د سقوط پر مهال د پیلوټانو له لورې بیول شوي وي بحث وکړ. ښاغلی ازدیار وویل چې طالبان په دوه دلیلونو باندې بیرته د الوتکې نشي ترلاسه کولی. یو چې دوی نړیوال مشروعیت نه لري او دولت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندل شوی. دویم دا چې دوی یو بې سواده او قبیلوي غونډې ډله ده چې له مسلکي او تخنیکي لحاظه د الوتکې اداره او کنټرول نشي کولی. ښاغلی ازدیار د دې پوښتنې په ځواب کې چې تاجکستان او ازبکستان به له طالبانو سره څه ډول برخورد ولري وویل چې د دوی دواړو هیوادونو دلیل جوړ دی ځکه دوی جدا مقابل یا د طالبان یو دولت نه بلکې یوه ډله ده او هیڅ په رسمیت نه ده پیژندل شوې. هغه وویل د الوتکې به هغه مهال افغانستان ته سپارل کیږي چې په دې هیواد کې یو ټول شموله او ټولو ته د منلو حکومت نه وي رامنځته شوی. ازدیار مهمه خبره دا وکړه چې د الوتکې له امریکا سره په مشوره د هیوادونو ته انتقال شوي چې اوس هلته دي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوي ویډیو د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره زموږ سوله ټي وي چینل سره پاتې شئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.